ډیر خلک د وخت په باره کې کوتاهي کوي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره په حدیث کې کړې ده. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. رسول صلی الله علیه وسلم دوه نعمتونه دي چې د خلک د غیب باره کې په دوکه کې پراته دي، یا دوه نعمتونه دي چې خلک د غي قدر نه کوي او د غي قدر ورته نه معلوم. الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. نه دا روغ بدن چې د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی، نسته بدن روغ دی، نسته خپل لاسونه کار کوي، سته دماغ کار کوي او ته مونږ او داس کولای شي، ته عبادتونه کولای شي، هر قسم بندګي د الله سبحانه وتعالی کولای شي، سوال او بیان شي کول. د دې وخت نه فائدہ غسته پکاري. مونږ سره د احساس نشتی چې اوس زموږ د بدن روغ دی، کې دي سواله د بدن زمانی او کې دي چې بیمار شم، کې دي چې کې دي چې ډیر خبر راتلی شي. موږ خپل سترګو دي چې خلک لیدلي چې د غوي روغ بدن او نن هغوی یا په هسپتالونو کې پراته دي یا په کور کې پراته دي، خو د بدن صحیح سه کار نه کوي، یا ګرځېدی نشي یا خبرې نشي کولی. نه دا مرضونه په موت باندې هم راتلی شي. الله سبحانه وتعالی ټول مسلمانان د مرضونو په امان کې ساتي، خو راتلی شي څه پته لګي. د دې روغ صحت قدر کوي. او دویم فارغ وخت، د دې وخت هم د انسانانو سره چې قدر نشته. رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث کې د خبرې ته اشاره وکړه چې غالبا خلک چې دین هغوی سره د وخت قدر نشته. امام حسن بصری رحمه الله وی یا ابن آدم، اے د آدم بچیه، انما انت ایام، ته دغه ورځې، اے د آدم بچیه ته دغه ورځو په شانې. کلما ذهب یوم ذهب بعضک، چې ورځ لاړه شي نو ستا بعضې څه لاړه شي. د دې ورځ ختمېده د زمونږ ختمېده دي، دا څه وړه خبره نه ده. د یوې ګنټې ختمېده د زما او ستا ختمېده دي، د یوې ورځ ختمېده زما او ستا ختمېده دي. سبحان الله. د بعض داسې خوشحاله شي چې زه ورځې اوړي او کلونه تېرېږي او کلي ته به ځو او دا به کوو دغه به کوو، او دې سادهګانو ته دا پته نشته چې دا وخت یې څومره اوړي نو ته رب العالمین ته نږدې کېږي. دا یو سفر دی موږ شروع کړی، د مور د خېټې نه راوتو سره دا سفر موږ شروع کړی. نو چا دا سفر لږ کړی دی، چا ډېر کړی دی، او د چا سفر ختمېدو ته نږدې دی، او د چا سفر چې دی هغه لا پاتې دی ډېر دی. دا سفر ختمېږي په مرګ سره، بیا د هغې نه بعد د آخرت سفر شروع کېږي. نو اوس موږ په دې سفر کې یو، د څومره چې ورځ تېرېږي او وخت تېرېږي زما او ستا د سفر چې دی دا کمیږي، رب العالمین ته موږ نږدې کېږو. نو په دې خوشحالېده نه دي پکار چې وخت اوړي او خبره ختمه شوه. شاعر وی انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. موږ خوشحالېږو روزانه چې زه دا ورځ ختمه شوه او سبب بیا دا کوو دغه به کوو، او دا یاد ساته چې هره ورځ چې تېرېږي نو ستا د ژوند یې څه کمیږي. د دې ژوند قدر پکار دی او د دې وخت قدر پکار دی. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی د معاذ بن جبل رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تزول قدم عبد یوم القیامه، یو بنده د قیامت په ورځ مخکې نشي تللی، د قدمونه مخکې نشي تللی حتی یسأل عن اربع، تر دې چې د څلورو خبرو تپوس ترې شي. د دې څلورو خبرو جواب به ورکوي، بیا به مخکې ځي. اولنی سوال په دې څلورو کې دی عن عمره فیما افناه، د دې ژوند په باره کې به الله تعالی تپوس کوي چې دا دې په څه کې خوري کړی، دا ژوند دې په څه کې ختم کړی. نه دا خو نه دی چې مزید دې سهار راپاسه مزدورۍ له ځه او ماسخوتن راځه مزدورۍ نه او بیا روټۍ خورو بیا ویده کېږي ښه دب کې، او دغه سوچ کوه چې د میاشت په اخره کې چې پیسې څومره راغلې او تنخواه څومره جمع شو. د دې هر څه په باره کې د دې یو سیکنډ د دې یو منټ به تا نه تپوس کېږي. عن عمره فیما افناه، چې تا خپل ژوند په څه کې لګولی دی، په څه کې دې ختم کړی. وعن شبابه فیما ابلاه، او خپله ځواني دې په څه کې خورې کړې ده. دویم سوال دی. ځواني دا یو وخت دی چې دې به الله سبحانه وتعالی ته نه تپوس کوي، خصوصا زموږ د ځوانانو ته دا خطاب دی، او غالبا چې موږ سره دین هغه ځوانان دي چې د دې ځواني به تاسو رب العالمین تپوس کوي. ګورې د دې څه نه ده چې ته هر څه دې وکړو خبره ختمه شو، نه د دې به تا نه تپوس کوي. په دې ځواني کې د رب العالمین بندګي کوي، د دې وخت نه فایده واخلئ. دا ځواني ګورې بیا نه راځي، ګورې دا ځواني بیا نه راځي. اوس تر الله سبحانه وتعالی مقدر کړی ده، زور هم ستا بدن کې شته او ستا په اډوکو کې زور شته، ستا په ژبه کې زور شته، ستا په سترګو کې زور شته، ستا په زړه کې زور شته. نو اوس دا زور چې د رب العالمین د دین دپاره چې استعمال کړه،
دا دویم سوال دی. دریم سوال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن ماله او د مال مبارک به تپوس کیږي من اين اكتسبه وفيما انفقه چې دا مال د کوم ځای نه ګټلی او په کوم ځای کې لګولی. او دا ډېره اهمه خبره ده. زموږ دا ډېر خلک صرف دا ګوري چې مال به ګټو څنګه، دې ته سره سوچ نشته چې دې به هم لا تپوس کي. لکه ده په دروغو پیسې واغستې او که ده په دوکې سره واغستې او که ده چا سره ظلم وکړو مال یې ترې واغستو، که هره طریقې وکړه خو مقصد د دی چې د پیسې زما لاسته راشي. د دې مبارک به رب العالمین تا نه تپوس کوي د دې اغستې د کوم ځای نه دي، په څه طریقه دې اغستې. ته چې د میاشتې تنخواه جوړه کړې مثال کې 2000 3000 ریاله، د 2000 3000 ریاله ته د څنګه میلاو شوي؟ په دې کې ته دوکه خو نه ده کړې، دې کې ته دروغ خو نه دي ویلي، دې کې ته حرام خو نه دي راغستې. د ټولې خبرو به تپوس کوي. بیا دویم تپوس د دغه مال سره تعلق ساتي چې دا مال دې بیا لګولی په کوم ځای کې دی. دا یو اهمه خبره. په حرامو کارونو کې خو دې نه لګولی، اسراف خو دې پکې نه دی کړی. بیا د هغې نه بعد چې کوم سوال دی څلورم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن علمه ماذا عمل فيه، او د دې علم په باره کې هم الله سبحانه وتعالی تپوس کوي چې ده په دې علم باندې څومره عمل کړی. دا څومره وروڼه چې دلته موږ سره ناست دي او بیا چې څومره زما د بیانونه اوري، هغه ټولو ته زما دا نصیحت دی چې کله تاسو بیان واورئ او په دې کې یو خبره ستاسو مخې له راشي نو بیا به لازم عمل کوئ. که مخکې درته پته نه وه نو پته نه وه، اوس ته د پته ولګېده، د دې په باره کې به تا نه تپوس کېږي چې ته ولې په دې خبره عمل نه دی کړی. علم خو هغه علم دی چې د هغې سره عملي، او علم بغیر د عمله دا سړی به د قیامت پر ورځ جهنم ته د عامو خلکو نه مخکې ځي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي جهنمیان به په جهنم کې سوځي وه، یو کس به پکې ویني، دوی به چې ته دلته څه کوې؟ ته خو هغه سړی چې موږ ته به د ښه کار وینا کوله او موږ به د بد کار نه منع کولو، ته خو هغه نیک انسان یې، ته به جهنم کې څه کوې؟ هغه ورته وایي چې هاو زه هغه یم، خو ما چې به تاسو ته د کوم کار امر کوو نو په خپله به ما عمل نه کوو، او د څه نه چې ما تاسو منع کولی زه به دې په خپله نه منع کېدم. دا نصیحتونه صرف ما ستاسو لپاره ساتلي. نو علم دا نه دی چې ته صرف نورو ته مسلې بیانوه، او علم دا نه دی چې ته یو مسلې زده کړه او بس خوشحاله یم چې زه درسونو کې ناست یم او زه بیانونو ته کښېنم. علم دا دی چې ته پې عمل وکړې. یو سړی ټول عمر علم طلب کوي او یو سړی یوه ګنټه درس کې کښېناستو، خو د یوه ګنټه کې چې داسې اورېدلي په هغې باندې عمل وکړو، بل ټول عمر دین ته ناست او ځان پې پوه کوي خو عمل پې نه کوي. دا یو ګنټه چې ناست دی دې غوره یې. ولې ځکه چې دغه علم طلب کولو دله فایده ورکړه. دا حدیث ما تاسو ته دې لپاره ذکر کو. بل حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم معروف حدیث ته موږ څو پیرې ویلی. رسول صلی الله علیه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ. شبابک قبل حرمک، د ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. دا غنیمت دی تا سره، د دې نه فایده واخله، د دې ځواني نه فایده واخله. والله لازم داسې وخت به د باندې راشي چې بیا به په دې دغه پسې په دې ځواني پسې بیا چغې وایي. لکه څنګه چې یو شاعر دا خبره کوي، وی بکیت علی الشباب بدمع عیني فلم یفد البکاء ولا النحیب. وی په ځواني پسې مې وجلل، ډېر زیات مې وجلل، خو جړا څه فایده را نه کړه او نه د اوښکو بیده څه فایده را کړه. الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ارمان چې وي د ځواني چې ته واپس راړې او زه ورته دا بیان کړم چې د بوډاوالي را سره څه کړي دي. د دې نه مخکې چې موږ بیا ارمانونه کوو چې ارمان ځواني بیا راغلی، اوس موږ سره ځواني شتي، نو چې شتي ځواني دا ځواني غنیمت وګڼه د بوډاوالي د راتلو نه مخکې. بوډا سړی ته به جومات کې ویني کرسۍ ځان ته ایښودي، غریب چې رکوع له ځي په څه طریقه ځي، سجدې له چې ځي په څه طریقه ځي، د سجدې نه چې راپاسي څومره ورته مشکل وي، د رکوع نه چې راپاسي څومره هغه ته مشکل وي، ساه اخیستو کې هغه ته څومره مشکل وي، ودرېدی غریب نه شي. دا قسمه حالات په موت باندې را روان دي. کوم خلک چې اوس ځوانۍ کې دي هغه ټول ته دایم چې دا حالات په موت باندې به هم راځي. یو وخت موږ هم داسې راځي چې سجده به صحیح نشو لګولی، رکوع به صحیح نشو کولی، ملا به زمونږ نه ټیټېږي، ودرېدی به نه شو، کېناستی به نه شو. نو په هغه ټیم کې بیا موږ ارمانونه کوو چې ارمان په کوم وخت کې چې زموږ بدن روغ و په هغه وخت کې هم د الله بندګي کړې وی نو څومره ښه به وی. او دا راته ووایو د شریعت د اسانتیا ته او د رب العالمین د مهرباني ته وګورئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړی یو عمل کوي، لکه اوس یو ځوان هلک دی او ځان یې عادت کړی دی په روجو باندې یا ځان یې عادت کړی دی په تهجدو باندې، او دی بیا عمر چې زیات شو
روجي نشوي نیوي بدني کمزور شو ډاکټرانو منع هغه تهجد نشي کولای کوم چې بزوانی کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کدی کول هم نشي الله بولا غاجر پوره ورکړي ځکه چې د مخ کې نه کول خدا په دې شرط چې ته اول نه ځان عادت کې بری چې د اوس ته بندگی کې در بولای یو وخت راغی نشي کولای خیر دې کې نشي کولای الله بدل اجر ما غدر کې ځکه چې ته وسوم کې خو بدن کې طاقت نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ځواني د بوډاوالي نه مخ کې غنیمت وګڼي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وصحتک قبل سقمک او د روغ بدن د بیماری نه مخ کې غنیمت وګڼي د روغ بدن د بیماری نه مخ کې غنیمت وګڼي تاسو لاړ شئ د هسپتالونو ته وګرځئ په هسپتالونو کې دنیا دي خلک پراتري چې هغوی په دې ارمان کې دي او دا ارمانونه کې چې موږ صرف د یو پر د تندې رب العالمین ته سجده ولګولې او صرف هغه په دې ارمان دي چې زموږ د جبل لګول کې چې موږ الله نوم واخلو نن ستا بدن روغ دی سوای هیڅ پته نه لګي هیڅ پته انسان نه لګي انسان ډېر کمزور دی والله لازم د انسان کمزورتیا زه په کوم الفاظو کې بیان کوم دومره کمزور انسان دی چې په دې خوله کې او په دې جبه باندې معمولی هغه سپینه دانه راوخیږي وړه غونته کې خوله چې پخش وړه سپینه دانه اکثر ښکاري نه راوخیږي د دې د ژوند ټوله مزه چې هغه خرابه کړي دومره کمزور دی انسان چې اوس موږ بندګي در رب العالمین ونه کو په دې روغ بدن باندې کله به کوو کله چې امسا په لاس کې ولي شو بیا به الله سبحانه وتعالی بندګي کوو کله چې زموږ ټول جسم ختم شو هر ځینه اوازونه روزي او هډوکي کار پرېږدي او رګونه کار پرېږدي او کله یو مرض کله بل مرض د هغې نه مخکې د خپل روغ بدن دا غنیمت وګڼئ وغناک قبل فقرک او رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د مالداري د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼئ نن موږ سره مثال کې پیسې شتي سوال به د پیسې نه وي نن ستا په لاس کې یو زر ریاله شتي نن ستا په لاس کې 1,00,000 روپۍ شتي سبا کېدای شي ته باندې غریبي راشي او دا درسره نه ما نن یو ملګري راته په واتس اپ باندې انټرنیټ باندې یو ویډیو راولېږله یو سورین تاجر او هغه ناسته په لاره کې کوپنۍ خرڅوي نو کسي تپوس کې تاسو څه ټایم ناست وي زه د 7 بجو ناست یم د مازدیګره پورې دغه مازدیګر ټایم دی او څو کوپنۍ د خرڅې کړې 15 نو ستا قصه نه هغه چې قصه شروع کړه هغه مخکې کروڑپتی لکپتی تاجر و کروڑپتی لکپتی تاجر و هغه او وی چې ما سره دومره پیسې وي که ما په دغه پیسو باندې پخلی کولی نو پخلی به م کېدو چې دغه پیسو ته ما اور اچولی او ما پینګولي او چین او دا شي نه پخولی نو هم به پخېدو بس एकदम د الله امتحانونه به داسې رالو چې هغه دغه روډ باندې بیا ناست او کوپنۍ خرڅولی او بچي وی بچي رانه ټول تلي دي خپل خپلوان ټول تلي صرف زه یم او زما ښځه وي جونګړه کې اوسېږو بس هغه دهشت او هغه پروتوکول او هغه ګاډي او هغه ټوپکې او کلاشنکوف او هغه پلانې صیب او پلانې صیب وی هغه هر څه ختم شوي تلي نن تا سره مال شتي د دې څه پته لګي سبا به یا به نه د دې مال نه فایده واخلي رب العالمین به راضي کوي وفراغک قبل شغلک دا حدیث موږ دې لپاره راوړو چې خپل فارغه وخت کوم وخت چې الله تعالی درکړی دی د دې قدر وپېژنه د دې نه مخکې چې بیا مصروفه به شي نو بیا په دې وخت پسې ارمان کې وحیاتک قبل موتک او لنډه ده چې د خپل ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره د پیغمبرۍ د میلاوېدو نه بعد د مرګ پورې هغه څو کاله ژوند تېر کړی دی 30 کاله په 30 کاله کې هغه د انسانیت ته د دعوت رسولی په 30 کاله کې په یو علاقه کې دعوت نه دی کړی چې صرف په یو کلي کې دعوت کړی په 30 کاله کې دغه تاریخ راواله دغه سیرت راواله ته به حیران شي چې د انسان څومره قدر کړی د خپل وخت څومره قدر د خپل وخت کړی بیا صحابه کرامو لراشه په صحابه کرامو کې ښکلی مثال د سعد بن معاذ رضی الله عنه والزه سعد بن معاذ رضی چې کله مسلمان شو په 10 کالو کله چې مړ کېدو د 10 کالو په اسلام کې څو کاله تیر کړي دي 6 کاله په دې 6 کالو کې هغه څه کړي چې کله مړ کېدو رسول سمو یې د مرګ د لاسه الله عرش خوځېدلی دی اخر ته په دې 6 کاله کې څه کړي چې الله عرش خوځېدو خپل وخت سره سوچو ابو هريره رضی الله عنه د هجري په 1 کال باندې مسلمان شوی دی د خیبر د جنگ چې راغلی په کم کال په دې باندې ابو هريره مسلمان شوی نو څو کاله شو 1 اتم 9 لسم څو کاله د رسول سره تیر کو سلور
په دې 4 کاله کې هغه دومره حدیثونه یاد کړي دي چې د هر مسلمان په ژبه باندې ابو هريره رضی الله عنه نوم دی. دومره حدیثونه بل صحابي نه یاد کړي څومره چې هغه یاد کړي په دې 4 کاله کې صرف. بس ولې ابو هريره دلته دومره حدیثونه یاد چې هغه سره د خپل وخت سوچ او ته پته و چې ژوند بیا نه راځي، هغه ته پته و چې وخت بیا نه راځي، خو راغی بس خبره ختمه شو.